سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو وروڼو ته. افغانانو وروڼو دا وخت ما سره دا دوه بچیان مې واړه کېنولي، یو وقاص باچا او بل زید باچا. نو وقاص باچا به نن موږ ته د الله نومونه یې زده کړي دي، یاد دي خو زیات یاد دي خو 50 به موږ ته وایي نن، او 10 سورتونه به اخري دا موږ ته په یاد ادا کوي. د دې ویډیو نه زما مقصد دا دی چې دغه زموږ ماشومان تشویق کړي او راشي. خدای دې کړه چې 2 سورته یاد دي، د دې نه به ښه ماشومان وي، هغې به ډېر شی نه زده وي، خو هغه به دا جرأت نه لري چې راشي هغه ووایي. ځکه دې سره زموږ ستاسې نور ماشومان نور ځوانان دغه تشویقېږي، یو د بل نه دا کېږي چې وګوره مقابله یې سره راځي. په دین کې مقابله ښه ده چې سره یې وکړي، دا کومه دا خبره نه ده چې یو د بل نه دغه شي. بل د دې نه علاوه زما نور بچیان هم شته دي، غټ بچیان مې شته دي، زامن مې شته. دا ته نه وایم چې څو دي، خو پوهنتون کې هم دي، په کالجونو یعنې په لیسه کې هم شته دي. او ما په خپلو ټولو بچیانو باندې قرآن یې ویلی دی، تجوید سره بعضو پکې لږ لږ حفظ هم کړی دی. نو خبره دا ده چې دا دې خاطر وانه ویم چې موږ په دې خارج کې موسیقو د خپلو قرآن سره باید زموږ مینه وي. او د ډېرو خلکو شته، داسې خلک پیژنم چې هغې 4 بچیان دي، 4 واړه حافظ القرآن دي. نو موږ دپاره اولیت چې دی هغه زموږ قرآن دی، زموږ دپاره اولیت چې دی هغه زموږ هغه قرآن او حدیث دي. ځکه هر ځای کې ته چې لاړ شي او دا دغه کې چې یاره پورته الله دی، اسمان دی، ځمکه لاندې مقه، نو بیا څوک انشاءالله غلط حرکت نشي کولی. نو د تشویق په حساب باندې مې دا وکړو. الحمدلله موږ خپل کوشش خپلو بچیانو سره کړی، څه ناسم چې هغه دین لاره مو ورته ښودلې ده. نو الله دې وکړي چې ټول افغانان داسې وکړي، او ټولو کړی ده، زه یې نه یم، خو که بعضې نه یم کړي، خپلو بچیانو سره کوشش کړي. نو وقاص باچا خپلو کاکاګانو ته ته څه وایې نن چې شی ورته دا کوې؟ السلام علیکم، زما نوم وقاص باچا دی او تا ته به 50 نومونه الله ته ته وایم او 10 سورتونه. الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيت الحسيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاك الله خیر. الله دې اجرونه درکړي. کاکاګانو ته وایي ما ته کمیټونه ولیکئ او تشویق مې کوي. صحیح ده که نه؟ جزاک الله خیر. نو زه پوهېږم چې بعد تجوید کې بیا لږه دغه وي خو انشاءالله دا بیا خپله وخت سره صحیح کېږي. نو الله دې وکړي چې نورو ملګرو ته هم دا پیغام ورسي او ماشومان راولئ داسې دغه وکړي. ګوره بعضې ټایم زمونږ بعضې مشرانو به زمونږ دا کشران په دې حجره کې نه پرېښود ویل ځئ وځئ. نو دا پکار دی چې ځان سره کېنوئ. پکار دا دی چې دې ته دغه ورکړئ جرأت ورکړئ لکه څنګه دا د انګریزانو یا د کفارو واړه واړه ماشومان دي جرأت لري یعنې داسې خبرې کوي چې غټ سړی نشي کولی. زموږ غټ غټ سړي بعضې اقربانان زړونه یې تېستلي بیا خبرې نشي کولی. نو الله دې وکړي چې زما میسج په تاسې ښه لګېدلی وي. انشاءالله بیا به هم راولو خپل ماشومان او دلته به انشاءالله صورتونه او دغه وایي. په الله هم سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ. خدای پامان.